الحاج ملا حکمت الله اخوند د کندهار مستوفي وټاکل شو. د اعلی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي حکم په اساس د علماو شورا مخکنی غړی الحاج ملا حکمت الله اخوند د کندهار مستوفي وټاکل شو چې د دوشنبه په ورځ سهار د مالیې وزارت مرستیال مولوي حمدالله زاهد، د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک او د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری له لوري د دې ریاست ټولو امرینو، مدیرانو، مامورینو او کارکوونکو ته وروپېژندل شو چې پر مهال یې د علماو شورا رئیس مولوي حبیب الله آغا صاحب، د عدلیې رئیس مولوي سید نور آغا هاشمي، د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد صدیق محمد، یو شمېر سوداګرو او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. په همدې موخه جوړه شوې غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه چې په پیل کې د مالیې وزارت مرستیال مولوي حمدالله زاهد ویل الحاج ملا حکمت الله اخوند د اعلی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم په اساس ټاکل شوی چې په خپلو خبرو کې د مخکني مستوفي الحاج مولوي عبدالحبیب افغاني صاحب څخه مننه وکړه چې ټولې چارې په ښه توګه مخته یوړې او نوي ټاکل شوي مستوفي ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. مخکني مستوفي الحاج مولوي عبدالحبیب افغاني د مشرتابه له باور څخه ځانګړې مننه وکړه چې لوی مسؤلیت یې ورسپارلی و او په خپلو خبرو کې یې وویل د اداره کې د فساد مخه په بشپړه توګه نیولې وه او همداراز یې د ریاست له ټولو امیرینو، مدیرانو، مامورینو او کارکوونکو څخه غوښتنه وکړه ترڅو له نوي مستوفي سره هم هماغسې همکاري وکړي لکه څنګه چې له ده سره کوله. له یادو څرګندونو وروسته د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک د خپلو خبرو په لومړیو کې د افغانستان اسلامي امارت په صف کې د یووالي او اتحاد په اړه خبرې وکړې چې په خبره یې دا دوه داسې صفات چې په نړیواله کچه منل سوي او نړیوال ټول دې ته حیران دي، هغه دا چې په خپلو منځونو کې پوره یووالی لري او الحمدلله هیڅوک یې همدا یووالی له منځه نسي وړلی، او دوهم دا چې ټول د امیر د امر اطاعت کوي چې په خبره د همدې اطاعت په اساس د افغانستان اسلامي امارت کې د مسؤلینو تغییر او تبدیل یوه معمولي خبره ده. مرستیال والی د خپلو خبرو په دوام مستوفیت خورا مهمه اداره یاد کړه او د دې ادارې له ټولو امیرینو، مدیرانو، مامورینو او کارکوونکو څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو خپله پوهه او مسلک شپه او ورځ په کار واچوي او هیواد د نورو برخو ترڅنګ د اقتصاد په برخه کې هم پیاوړی کړي. د مرستیال والی تر څرګندونو وروسته نوي ټاکل شوي مستوفي الحاج ملا حکمت الله اخوند د مخکني مستوفي څخه ځانګړې مننه وکړه او هم یې په خپلو خبرو کې د مستوفیت له ټولو امیرینو، مدیرانو، مامورینو او کارکوونکو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د ادارې د ټولو چارو د پرمختګ په برخه کې ورسره بشپړه همکاري او همغږي ولري. همداراز د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد صدیق محمد د خپلو خبرو په لومړیو کې د ولایتي ادارې ترڅنګ د ټولو دولتي ادارو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د سوداګرو غږ اوري او ستونزې یې حلوي او د ټولو سوداګرو په استازیتوب یې نوي ټاکل شوي مستوفي ته د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ چې په خبره یې د نظام او هیواد پرمختګ لپاره باید ټول مالیه ورکړو او ښاغلي محمد او راغلي سوداګرو مخکني او اوسني مستوفي ته د اعزاز پګړۍ ورپسر کړي. له مخکني مستوفي څخه یې ځانګړې مننه وکړه او نوي مستوفي ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. وروستیو کې د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری د نوي ټاکل شوي مستوفي د ټاکل کېدو حکم ولوست او وروسته ټولو هغه ته په چارو کې د بریالیتوب په موخه دعاوې وکړې.